په سره لیکلو باندې کلیک وکړئ د ګنټۍ نشان هم سره ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته د ټولو نه اول راورسېږي. راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو تاسو به راشئ خپل فیسبوک به خلاص کړئ. کله مو چې فیسبوک را خلاص کړ ښکته به راشئ سیټینګ ته اکاونټ سیټینګ به ځینې به سیټینګ لیکل شوی وي تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ داخل شو دغه صفحه راخلاصېږي په دې کې به ښکته راشئ دلته لیکل شوي دي ګورئ پبلیک پوسټ تاسو په دې پبلیک پوسټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به بله صفحه راخلاصه شي. لږ مې انتظار وکړئ تر څو بله صفحه راخلاصه شي. ګورئ دلته دا صفحه چې کومه راخلاصه شوه په دې کې به تاسو د ټول پبلیک کوئ ښه ما خو تیار مخکې پخوا جوړ کړی دی خو تاسو درښیم دا به پبلیک کوئ دا به پبلیک کوئ دا به هم پبلیک کوئ او د لاندې دا به هم پبلیک کوئ او د ښکته دا چې کوم آن آف لیکل شوي دا به آن کوئ دا ځای به آن کوئ ښه کله مو چې دا آن کړئ بیا به راشئ لږ پورته فیسبوک به داسې ریفریش کوئ د موبایل سکرین باندې به ښکته ګوته کش کړئ او دا به ریفریش کوئ. کله مو چې ریفریش کړ نو ستاسو د فعال اپشن چې کوم دی هغه فعال شو. اوس به د سکرین مخې ته څنګه راولئ دا تاسو وینئ چې فعال شو ټول پبلیک شول. اوس به له دې ځای څخه وځئ د خپل فیسبوک پروفایل ته به لاړ شئ. زه تاسو ته ښایم کله چې پروفایل ته راغلی پروفایل به راخلاص کړئ او تاسو ته به دلته لږ لاندې چې راغلی خپل ایډیټ ډیټیلز په دې ځای کې به تاسو اوس دغه فعال اپشن مخې ته راولئ خو د شرط دا ده چې تاسو ته به لومړی یو ریکویسټ هم حتما شوی وي. تاسو چې کله یو ریکویسټ وشي تاسو ته به دغه ځای راخلاص شي فالویټ دا به تاسو دغه خانه چک مار کړئ او لاندې سیو باندې به کلیک وکړئ خو چې کله تاسو ته یو ریکویسټ وشي تاسو ته دغه ځای خلاصېږي سیو باندې به کلیک وکړئ تاسو د فعال اپشن چې کوم دی هغه به د سکرین مخې ته راشي. زه تاسو به لږ انتظار وکړئ دا دی تاسو اوس کتلی شئ زما د فعال اپشن چې کوم دی هغه سکرین مخ ته راغی ما خو مخکې جوړ کړی 403 فعال دي. ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ ملګرو سره او بله خبره دا که د چا د زیږېدنې نیټه بدلول غواړئ نو اباوټ اپشن ته دې لاړ شئ دا کې به خپله زیږېدنې ورځ نیټه برث دې به ایډیټ کړي.